یقینا چې کاکا ځوان دی ډنګورای باندې راغلی و خو چې کله موږ نظم د ترانې نه راغوښتلو ډنګورای یې پرېښوده او دغسې راغی لاسونه ورته وپړکوئ ټول ډېر ډېره مننه ډېرو مینهوالو ملګري وخت تر وخته ګڼېږي محفل ډېر ښکلی چې موږ سره ډېر ښه ښه شاعران ناست دي او نن د ازادۍ ورځ ده نو منغم او نوروز بابا پکې د ازادۍ ترانې ووي زه دوه ټپې کوم زما په مخ لاړې راتوکه زما په مخ لاړې راتوکه او که مې د ننګ ګولۍ په شا خوړلې وینه که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو په کفن د لګنډمه د کام قلم ډېر ښکلی صدر چې کام قلم یې ډېر چمتو کړی دی کتاب یې د کام قلم په نوم چاپ کړی دی تصور مانیروال را سره ناست دی او هغه ته جون استقبال وکړئ ډېر ښه شاعر ډېر ښه شخصیت ډېره مننه اندلیب صاحب ډېر قابل احترام صدر صاحب په سټیج ناستو ډېرو محترمو مشرانو او ما ته بلډال کې ناستو مشرانو ټولو مشرانو السلام علیکم د ټول ناول خو د هدایت الله صاحب او د هېواد ملګرو او بیا په خصوصي طور د اندلیب صاحب او د ذاکر یوسفزي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې د یو داسې شخصیت په پروګرام کې موږ ته دعوت راکړو چې هغه که زه دا ووایم چې د صوابای فخر دی څنګه چې کیب صاحب مقاله وویله ډېره تفصیلي مقاله وویله په هغې کې هغه ذکر وکړو چې ځکه دا ووایم چې دا د صوابای خوشحال دا به لکه کم دي ځکه چې هغه د ژوند ما لوستی لږ د هغه د ژوند په هر اړخ باندې چې کوم دی هغه شاعري کړې ده او کیب صاحب نه خو پکې یو دغه پاتې و زما تقریبا داسې د یو 20 کالو یا د دې نه به هم لږه زیاته داسې خبره چې کشور سلطان به په ټي وي کې په پی ټي وي راله نو هغې به یو د هغه کو چې زه یو سندره یو غزل وایم د امیر نواز صاحب چې هغه تقریبا د نن نه 25 کاله مخکې ما ویلې نو چې اوس زه سوچ کوم نو د دې خبرې کم از کم یو 50 کاله نو چې د هغې نه مخکې هغه لکه څوره کلامونه د هغې ویلې شوي دي نو دا دی نه ډېره زیاته مننه کولی دی چې موږ یې داسې پروګرام کې دعوت راکړو زه به درته یو څو د اندلیب صاحب په اجازت یې یو سندره به ووایم اجازت دی چې بس دی د جنګونو نه نور ستړي یو